ادراکي شتون څه ته ویل کیږي؟ ادراکي حضور یا شتون په دې معنا ده چې آیا په رښتیا هم زده کوونکي اړوند زده کړه کوي او که نه. زه په خپل درسي میتود کې د اساسي جوړښت په توګه یو درسي کتاب کاروم او هڅه مې دا ده چې په خپل ښوونیز بهیر کې د زده کوونکو لپاره داسې کتاب وټاکم چې دوی په اسانۍ سره هم پر لیکه یعنې برېښنایي او هم په چاپي بڼه پیدا کړي. همداراز د کتاب نسخه باید نوې وي او د منځپانګې ټول بنسټیز مطالب پکې راغلي وي. تر ډېره هڅه کوم چې کتاب د درسونو د پیل ټکي په توګه وکاروم، خو تر ډېره غواړم چې زده کوونکي د کتاب له کرښو ورهاخوا هم مطالعه وکړي او درس ووایي او هغه موضوعات وټاکي چې د دوی لپاره په زړه پورې وي او د دوی په د ورځني ژوند سره نیغ اړیکه ولري، او بیا د همدې موضوعاتو په تړاو څېړنې وکړي او معلومات راټول کړي. دا چاره له دوی سره مرسته کوي چې د معلوماتو کچه یې لوړه شي. د زده کوونکو لپاره د ښوونکي فیډبک یا نظر اخیستل څومره ارزښت لري. ښوونکی زده کوونکو ته د دوی د انفرادي پوسټونو یا بحثونو په اړه نظر یا فیډبک وړاندې کوي او د اصلاح ټکي ورپه ګوته کوي. زه د بحث فورمپاڼه د خپل کورس د زده کړې د اصلي فعالیت په توګه کاروم. زما لپاره د بحث فورمپاڼه داسې یو وسیله ده چې پر مټ یې د زده کوونکو د درس منځپانګه وړاندې کیږي. هغوی په دې منځپانګه کې برخه اخلي او ترڅنګ یې د دوی پوهه او مهارت هم ارزول کیږي. ویلی شم چې د بحث فورمپاڼه زما د درسي میتود تر ټولو اړینه برخه ده. که چېرته زده کوونکي داسې منځپانګه وړاندې نه کړي چې د بحث فورم ته نوي او اړوند معلومات یا پوهه ورزیاته شي، په دې وخت کې بیا زه د کورس په پیل کې زده کوونکو ته فیډبک ورکوم. لکه څرنګه چې تاسې ته په یاد دي، د زده کوونکو د بحث ځواب لپاره دوه مشخص شرایط لرم. لومړی، د پوسټ مطلب باید تازه وي او اړوند پوهه یا مهارت نورو ته ورسوي. دویم، د پوسټ سرلیک باید لنډ او د نچوړ په بڼه لیکل شوی وي چې د پوسټ اصلي مفهوم روښانه کړي. نو زده کوونکي باید مخکې تر دې چې پوسټ خپور کړي باید په بشپړ ډول پوه وي چې د دوی د لیکنې اصلي موخه څه ده. په ټولګي کې د مختلفو کورنیو دندو لپاره د ارزونې جدول یا روبریک څنګه کارول کیږي؟ زه د ټولو لیکنیو دندو او بحثي فعالیتونو لپاره د ارزونې جدول کاروم. دا جدول په حقیقت کې له درسونو سره په غیر مستقیمه توګه اړیکه لري. زه یې مخکې تر مخکې روښانه کوم چې د هرې دندې په ترسره کېدو کې څه شي ته اړتیا ده، کوم مشخص معیارونه شته او د فعالیت هره کچه یا برخه څنګه نمرې اخلي. کله چې د زده کوونکو کار ارزوم، د همدې جدول څخه ګټه اخلم. که زده کوونکي د ارزونې جدول یا روبریک په ښه توګه وپېژني او ټول معیارونه پوره کړي، په ډاډه توګه ویلی شم چې دوی به لوړې نمرې ترلاسه کړي. د ښوونکي لپاره بیا ګټه دا ده چې د نمرو ورکولو بهیر ډېره اسانه، چټک او منظم وي. هغه مشوره چې تاسو به د یو نوي پر لیکه یا انلاین ټولګي ښوونکي ته ورکړئ څه به وي؟ په حقیقت کې دا تمه مه لرئ کله چې د لومړي ځل لپاره کورس وړاندې کوئ هماغه به ستاسې تر ټولو غوره او ښه پړاو وي. نه، داسې نه ده. انلاین تدریسي مهارتونه د تکرار او تجربو له مخې ترلاسه کیږي، کټ مټ لکه په حضوري ټولګیو کې. انسان له خپلو ناکامیو او تېروتنو څخه دومره زده کړه کوي لکه څنګه چې له بریاوو زده کوي. د خپلو زده کوونکو وړاندیزونه په سړه سینه ومنئ، ځکه دوی په اصل کې زده کوونکي دي او غواړي پر یو څه پوه شي. له زده کوونکو دا تمه ولرئ چې په ټولګي کې تر ښوونکي فعاله ونډه واخلي او درسونه تشریح کړي. د هغوی پر ځای تاسې کار مه کوئ چې هغوی په همدې کړنه بیا عادت کوي. خپلې غوښتنې او تمې مو د واقعیت په رڼا کې ترسره کوئ او ښایي دا یوازې یو مشوره نه وي، بلکې هغه مثبت ټکی وي چې ستاسې پوهنیزه برخه لا پیاوړې کړي.